د لوی سیتن تعالی په سپېڅلي نامه د هوډ میډیا قدرمنو کتونکو زه سید ادریس ولیزاده نن نو په یوه نوې خپرونه کې در سره حاضر یم. د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته ځو او هلته نو د خټکیو په فارم کې به تاسو ته خپرونه به چمتو کړو. د خپرونه تر پایه وګورئ، له موږ سره پاتې شئ چې په ننګرهار ولایت کې د خټکیو بازار څنګه ده او همدارنګه دغه حاصلات نورو کومو ولایاتو ته ځي. نو له موږ سره پاتې شئ، خپرونه تر پایه وګورئ. قدرمنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. زه دا وخت د بټي کوټ په فارمیسي کې یم. دلته نو د خټکیو فارمونه دي. دلته یو فارم ته راغلو او دغلته همدا اوس په دغه سخته ګرمۍ کې د جلال آباد په 240 درجو ګرمۍ کې نو کار روان دی او ځوانان سپین ږیري دغلته کار کوي او دلته یو کسر ولاړ یم، ورسره خبرې کوم چې له څه وخت راهیسې دغلته کار کوي. ډېر زیاته مننه، په لومړي کې ځان معرفي کوي. خیر اوسې، مننه. راتلو څخه یو جهان مننه. زما نوم چې صاحب الله الفت دی، د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د امرخاني کلي اوسېدونکی یم. همدغه کومه ساحه چې ده دا د بټي کوټ ولسوالۍ د فارمیسي مربوط ده او په خپله دا د بټي کوټ په ولسوالۍ کې دغه ساحه راځي او په فارمیسه کې چې دی بیا دغه ساحه چې ده دې ته بلاکچار وایه. په بلاکچار کې بیا همدغه فارمونه چې دا په عرب غونډۍ باندې مشهور دي او بس د ماشومتوب همدغه دیکانۍ ژوند هم دی، همدا دیکانۍ کارونه کوو د ماشومتوبه را روان یو تر اوسه پورې دا دی لګیا یو. دلته یوازې نه، ورونه هم راسره شته دی، ورونه مې دي، پلار مې دی، ټول فامیل بس په همدغه بزګرۍ کې همدا دیکانۍ کې مصروف یو. فامیلي دهقانان یاست؟ فامیلي دیکانان یو. یعنې پلار هم تقریبا د تېرو طالبانو وخت نه تر اوسه پورې را لګی دی په دیکانۍ کې او بس همدا پته نه لګېږي لای تناهي دی. سږ کال یوازې مو خټکي کرلي که نه هندواڼې هم شته؟ نه، فقط خټکي هم کرلې. دا ځمکې چې دي فعلا خټکي ته برابرې دي. مخکې په دې ځمکو باندې هندواڼه کرل کېدله. همدغه کم فارم کې چې تاسو ولاړ یاستئ همدغه فارمونو کې موږ هندواڼې کرلې. اوس هندواڼه نه ورکوي، صحیح حاصل نه ورکوي، هندواڼه کمزورې دلته راځي او خټکي ښه راځي. خټکي خلک ډېر خوښوي، ښه حاصل ورکوي. تاسو سره په دغه پالیس کې یا فارم کې څو کسان بوخت دي چې کار کوي؟ په دې کې خو تقریبا موږ خپله داسې یو چې مال د خدای دی 8-9 ورونه خپله په دې کې مصروف یو. پلار هم مصروفه دی او بس دغسې دا کوم مزدوران ناشي کالو سر را سره 5-6 دانې مزدوران هم پکې مصروفه وي. سږ کال خوند یې څنګه د خټکي؟ الحمدلله ثم الحمدلله سږ کال ډېر ښه دی. د پروس کال په پرتله باندې سږ کال باغونه ډېر ښه دي، حاصل یې ښه دی او انشاءالله چې هغه خپل ځان به د تاوانونو نه وباسي، ګټې طرف ته روان دي. ګرمۍ سره څنګه یې؟ دلته خو سخته ګرمي هم ده. والا بس ننګرهار دی نو څه کوې، ګرمۍ سره به ځانه مخته کوې. نو بل موږ ګرمۍ سره مخته یو، بل دیکان سړی چې دی دا طبعا بس خدای تعالی داسې برابر کړی ده، دی دومره انرژي او قوت ورکړی چې اوړی او ژمی چې دا د ګرمۍ او د یخنۍ موسم سره یو رقم وي، ډېر دغه سر نه ښایي، عکس العمل سر نه
د خټکیو په دغه فارم کې او خصوصا په دغه پالیس کې یو مسؤل یې، له مسؤل سره ناست یم، ورسره خبرې کومه چې څومره وخت دغلته خلک کار کوي او څو کسان ورسره بوغ دي په دغه پالیس کې. ډېر زیاته مننه مشره، په لومړي کې ځان معرفي کړئ. زه حاجي قمردین مې نوم دی، د بیلکوټ ولسوالۍ د احمدخانې د کلي اوسېدونکی. تقریبا زما 28-29 کاله کېږي زه دا کار کوم، غنم او خټکي او هندواڼې. اوس هغه هندواڼې دلته حاصلات سم نه ورکوي، موږ دا خټکي کوو. خټکو دا تخمونه چې دي دا راځي د چین نه، د چین نه راځي پاکستان ته، هغوی بیا په پاکټونو کې بندوي. هغوی د کیلو په حساب اخلي، موږ یې د ګرام په حساب خرڅوي. 25 ګرامه تخم موږ ته راکوي په 8000-9000 کال. دغلته څو کسان در سره بوغ دي په دغه پالیس کې؟ دلته الحمدلله موږ سره ډېر کسان دي، ځکه د ګوړ په وخت کې 10-15 کسان را سره وي، د تلۍ په وخت کې همداسې 10-15 کسان. اوس دغه کم چې رسېدلي د شکېدو دغه شروع شوی دی، نو دا 15-16 کسان ما سره همیشه لګیا دي که نه. نو د ډېرو خلکو کار موږ سره جوړ دی، که زموږ پکې جوړ دلته دا خلک راځي، دوی خټکي اخلي وړي، 15-16 کسان پې دوی مطلب دغه دي، کار یې جوړ ده، کار یې جوړ دی. نو داسې د ډېرو خلکو دا نور خلک راځي، دا خشا او دا پاتې خټکي وړي، نو د دوی پکې کار جوړ دی. نو ډېرو خلکو کار پکې جوړ تېر دی. کال اصله ډېرو که سږ کال؟ سږ کال اوس لکه دا زه چې کوم فریاد کوم که نه، دې کې یو تخم دی، همدغه تخم دی، دا د سانټیک په نامه دی. دا پروسه کال یې موږ ته راغلی و. پروسه کال نه سږ کال حاصلات ښه دي. پروسه کال داسې یو مرض راغی چې هغه هېڅ نه کېده که نه، کنټرول یې نه کېده، پیسې دوايي. نو باغونه ډېر زر ختم کړه او خټکي د منځه لاړه. خو دغه تخم چې کوم موږ کرلی و نو دا ډېر ښه و، خو مرض یې وکړ. سږ کال یې مرضونه هم نه دي کړي، دا حاصلات نه ورکړي، یو یا دوه خټکي ورکړل. نو موږ ته سږ کال یې دې ضربه راکړه. علت چې حاصلات ورنه دا موږ نه پوهېږو نو چې دا کار په پاکستان نه چې راځي په هغې خلکو کې دی، دا څه شی دی موږ هم په علت نه پوهېږو. دا خټکي خپل نومونه لري؟ خپل نومونه لري. اوس لکه دغه خټکی دی، دا سانټیک په نامه دی. دې کې یو قسم ته دی، هغه د بوستان په نامه دی، هغه خواته یو بیت ایستلي دي، هغه د بوستان. اوس بوستان خټکي کې یو کار دی چې ډېر زیات حاصلات ورکوي، خو خټکی یې نرموالی کوي که نه، او که سره د نرموالي دیکان ته ډېر حاصلات کوي. خو موږ سږ کال دا شی وکړو، دا خټکي نه کوي، حاصلات یې کم دي. یو خړ غوندې خټکی دی د بیچې په نامه، هغه هم سږ کال یې ښه دی که نه. خو دغه یو بوستان په نام دغه په نامه دی، سانټیک او خټک او دغه بل شی چې موږ کرلی صاحب الله. کوم قسم یې ډېر خرڅېږي هسې؟ خرڅېږي خو هر قسم خرڅېږي. اوله کې لکه ډېر خریدار کوم یو دی؟ اوس فعلا دپاره خریدار دغه بل خټکي ډېر دی، دا بیچ خټکي. بیچ خټکي او دا چې دلته په کټ کې در سره دي، دا څه لپاره؟ دا خو م تللي دي، بیا 15 منه تله چې وتلو، دغه یو خټکی راخلو موږ دلته ږدو، بیا د دې په حساب باندې دا لکه موږ خریدار ته همداسې ورکوو، دا په حساب کې نه راځي، دا د حساب نه بغیر دی، خو د هغه دي. او د دې نه بغیر موږ هغې موږ سره 15 کیلو حق لري، موږ 28-29 کیلو تلو که نه، هغه هم د هغې دي، دا 2-3 کیلو ته دلته موږ اضافه والی دا کوم کسان چې در سره حاجي صاحب کار کوي، د دې مزدوري یا د ورځې کار؟ دې ته موږ مزدوري د ورځې نه ده، خټکي یو من په سر باندې 9 روپۍ ورکوو، کالدار یې 9 روپۍ ورکوو، چې یو من خټکي راووځي د 9 روپۍ دي. 500 منه یې راوایسته او ورته حساب وکړه چې څو راځي، 600 منه یې راوایست، هغې ته مې حساب وکړه 200 منه، کله 300 منه. احتمالا د ورځې به څونه اخلي یو کس؟ والله که موږ ته چې معلومات نه کېږي، نو کله ډېره ګرمي ده، ډېره ګرمي ده، کله 9 روپۍ به ورته کفایت کړي. ښه ده که خټکي ډېرې، بیا دغه د ګرمي خو شته دی، او ګرمي خو په ټولو خلکو ده. که موږ اوس په دغه چوپال کې ناست یو، خوا ډېره موږ را روان یو، ورته یو پیاله چای هم څښو، سره د هغې هم را باندې خوله را روانه ده. د ګرمۍ نه تېښته نشته. ډېره زیاته مننه. په اخره کې که څه پیغام لري لیدونکو ته مهرباني؟ بس څه پیغام به موږ دغه ته وکړو اورېدونکو اورېدونکي ته به دغه پیغام وکړو چې دا خټکي دي زموږ ډېر په شوق کې اخلي او خورئ یې، نو دا بس تاسو به هم کار جوړي، تاسو به یې وخورئ، زموږ به پیسې وشي. نو دغه ته اورېدونکو ته هم دا پیغام دی. ډېره زیاته مننه. استان هم ډېره زیاته مننه. کور دی آباد چې ته رالې او دلته دې په دغه غریب دغه کې موږ سره یو مرکه وکړه، دا زموږ اواز او خبرې مطلب هېوادوالو ته رسیان، او کور دی آباد او تاسو د لا ډېر ښه وکړئ.
خیر اوسې او مننه. مخې ته هم ښه. دغلته د خټکیو دا کوم راټولونه چې شوې ده او دغلته بار هم کیږي، د تلل نه وروسته بار کیږي. دلته یې مسؤل ولاړ ده، ورسره خبرې کومه چې څومره وخت کېږي چې دغلته کار کوي. ډېر زیاته مننه. په لومړي کې ځان معرفي. نوم مې قدرت الله دی، د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کاپیسا نه یې او دلته نو څومره وخت کېږي چې دلته نو خټکۍ پسې راځو، ژوند دلته نه کوو، راځو همغه کابل ته یې وړو، تجارت یې کوو. ښه تجار یې اصلا. څومره وخت کېږي چې دغه تجارت کوي د خټکیو؟ 15-16 کاله به کېږي چې دې ځای نه خټکي وړو کابل ته. له نورو ولایاتو لکه تخار او کندوز کې هم دغه خټکي حاصلات کوي، هلته نه اخلئ؟ هلته یې مخلو بیا چې خلاص شي بیا هلته ځو. سږ کال د بټي کوټ خټکي څنګه دي؟ سږ کال د پروزګن په نسبت سږ کال یې ښه و. سږ کال یې اصل ماشاءالله ښه و. حاجي صاحبان هم ورته ښه خوشحاله دي. تاسو به هم ورته ډېرې پیسې ورکوئ؟ او پیسې خو موږ نه ډېرې اخلي چې زړې هم پکې نه اخلي. زړې پکې نه دا پیسې د افغانۍ پیسې د ارزښت لري په افغانستان کې؟ ارزښت لري او زړې هم اخلي، هر څوک یې اخلي، خو دی یې نه اخلي، دی یې لکه چې ښه کوي. د بټي کوټ خټکي خوند یې څنګه ده سږ کال؟ ښه دی، بد نه دی، نسبت نورو کلو ته سږ کال یې ښه دی، خوند یې ښه دی. تاسو په کوم ریټ اخلئ؟ بیا بازار کې څنګه خرڅوئ؟ دلته هم په 100 اخلو، هلته هم په 100 خرڅوو. نو تاسو ښاروالۍ والا 200 روپۍ رانه اخلي، 200 په نورو کلو کې اخیستلې، سږ کال 200 روپۍ ښاروالۍ والا نه موږ ډېر په ازار دي. کابل دروازه کې تاسو سره څو کسان دي؟ موږ 3 کسان شریک شریکوانان 3 کسان دي. هغوی د کاپیسا دي؟ هغې هم د کاپیسا دي، یو کلي وو. د یو کلي. بټي کوټ ښه ده که کاپیسا؟ یاره شاته خپل وطن کشمیر دی، موږ ته هغه ښه دی، دوی ته دا ښه دی. او ډېر زیاته مننه. خیر په لومړي کې ځان معرفي کړه لیدونکو ته. السلام علیکم، نوم مې ولایتمین دی، د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ. او دلته په دغه پالیز کې د خټکیو پالیز کې له څه وخت راهیسې کار کوي؟ دا تقریبا داسې وایي چې 1.5 میاشت کېږي. دلته سیزن شروع شي د کار وخت نه تر اخري وخته پورې موږ کار کوو. دلته یوازې راغلی؟ یوازې نه، دا کسان لګیا دي، نور یو 6 نفر یو دلته خټکی راوکاږو. نه لږ تا ویل چې د بلې ساحې نه یم که نه هغه جینۍ د بلې خو دلته هم کلی دی، په دغه پورې ځای کې کورونه دي مارکو کې. کور ته خټکي ډېر وړئ که همدلته ډېر خورئ؟ مړه به سر ځای کې د خپل خوند خوراک دلته هم کوو، کور کې ماشومان ته خوند یې څنګه ده سږ کال؟ سږ کال ماشاءالله ډېر ښه دی. په دغه فارم کې حاصلات څومره وو سږ کال؟ په دغه فارم کې چې تاسو کار وکړو دې خوا تا خوا د دا کوم پالیز؟ یاره دومره پته نشته راته، لکه احتمالا د تېر کال نه به ډېرې سږ کال؟ پروسږن کال نه سږ کال انشاءالله زیات. تش کول کې که راوړل؟ مونږ یې راوړل کوو، دا فارمونو والے خپله شکوي راته. چې کله راوړئ حتمن په لاره کې په ذهن کې د یو څه راځي ځان سره به ویل یا زمزمه کوې یا همداسې؟ نه زمزمه وخت هم تله زمزمه وخت هم تله زاړه یو زمزمې کوې؟ نه زمزمې نشو کولی. اوس خو یو شیخ وویل لیدونکو ته چې مړه څه به ورته ووایم، چې شی د زړه کې زړه خو دې ډک دی، یو څه ورته مړه زړه م چې ډک وای حوصله یې خو دې وکړه حتمن زړه دې ډک دی. تږی اوبه به درته راوړو خو کس ته مت وخته اشاره وکړه، څوک ما خبره نه مني، څه خبرې اوبه راوړه ورته چې زمزمه م وکړي. ځه اوس اوبه راوړئ. د مطلب په نظر مه ګوره دوستی ته، د مطلب په نظر مه ګوره دوستی ته، وفادار خلک اکثره غریبان دي. صحیح خبره یې کړې ده، صحیح خبره یې کړې که نه؟ صحیح خبره یې کړې ده، خو تاسو یې راسره ومنئ. منو در سره صحیح ما ویل صحیح خبره کړې ده. دا کوم شاعر درته شاعر درته معلوم ده؟ شاعر مړه پته نشته راته، خپلې دکانۍ کې مصروفه یم. دا نه بل ووایه مړه بل نه زه راته چې نور مزه ما مړه زمزمې مه زه وایه ستاسو سره به راډیو کې تلویزیون کې ناست وای، نه خیر یو خپرونې ته به ټاکلی وای. نه اوس خو همداسې دا خو احیانا د ذهن چې ده مرکب او بسیط شکلونه لري که نه، بعضې وخت په زړه کې د سړي راشي یو شی تصور راشي بیا زمزمه کې ځان سره. دا خو مهم نه ده چې بیا راډیو کې اوس زمزمه وکړه. ما اوبه هم درته راوړلو، هغه بانه هم درته خلاص شو؟ بانې هم خلاصې شوې، هغه بېلکل صحیح. اوس وایه نو. نه به نور خو منظ ده، سپاره باندې وای. او یو بیت به بل درته ووایم،
چې لونګ مې د بار کړي دا باران یې لندوي اها لونګ مې د بار کړي دا باران یې لندوي د پیغلو قدر کم شو بوډاګانې ودوي واه. واده دې کړی او څومره وخت کېږي داسې شپږ اووه کاله کېږي ماشومان دې څو دي دوه ماشومان دي زړه دې لکه چې بل تم کېږي چې بل واده وکړي زړه نه زړېږي نه زړېږي که نه قدرمن لیدونکو زه دا وخت په د خټکیو په دغه فارم کې دلته نو د خټکیو تلل کېږي بیا نو بار کېږي او بازار طرف ته ځي او د وطن خټکي دي او د وطن حاصلات نو ډېری خلک ترېنه استفاده کوي او خټکي نو اوس وخت کې ډېر خوندور وي دلته نو یو کس ولاړ دی ورسره خبرې کوم ځان معرفي کړه لیدونکو ته روزه عزیز الله شینواری یم کمرې ته وګوره عزیز الله شینواری یم او دلته مارکو کې فی الحال دغه هیرو ولسوالۍ کې په بلاکیچار کې زما فارم دی او فارم ماشاءالله ښه دی حاصلات هم سږکال الحمدلله ښه دي ډېر بد نه دي او څو کسان دي در سره په خپل انشاءالله چې یو 15 نفره ما سره انشاءالله مصروفیت لري دستي په فی الحال اول ځل دی چې دلته د خټکیو د حاصلات تاسو دلته ډېر نه مونږ خو الحمدلله 10 کاله 12 کاله به شي مونږ دا کار کړو خو فی الحال اوس چې دی که نه په دا 2 کاله زمونږ ډېر حاصلات کمزوري سږکال الحمدلله ښه دي د نورو په پرتله مې ډېر ښه دي انشاءالله چې خوند یې څنګه ده خوند یې هم الحمدلله ښه خوږ دی تجاران راځي او الحمدلله ښه تجار هم ښه دی خو اوس فی الحال ګاډی مو لار دی خو ریټونه اوس فی الحال کمزوري شوي ډېر فی الحال ډېر کمزوري څو میاشتې د دغه سیزنې یاره تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت سیزن یې دې نه پورته بیا اسد میاشته پورې اسده پورې اسد نه د سرطان 15 نالې به دوه بیرته به دغه کږي بیا دلته څه کوئ وروسته له خټکیو جوار بیا کرو جوار جوار او وروسته له هغې نه بیا مالټې دي مالټې دي بیا او کوم ولایتو ته ځي نو بس پورته د ټول ولایتونو نه ځي خوست ګردیز کابل خبر جلال آباد پورته ټول همداسې بس هر ولایت ته هم ځي دوی کې خپل قسمونه دي مخکې حاجي صاحب ویلې چې مختلف نمونه دي او قسمونه دي دلته کوم قسم ډېر تاسو کرلی نو دلته مثال خبره سانډیکس او بوستان چې دي او بیچ دا فی الحال په دې علاقه کې چې دي که نه ښه دغه لري پیداوار یې ښه دی د نورو تخمونو بیا پیداوار نشته کور ته به وړئ حتما تاسو نه مړه کېدې دې خټکي نه نو موږ خپل کور لپاره خو بې وړو خو هغه نه خو بلیا ماړل نه خو بس بېدا د افغانستان دغه دپاره میوجات او د اصطلاحات لپاره خوند به یې ډېرې ځکه ډېر وړئ نو خامخا نو ډېرې زیاته مننه انشاءالله